د ماموندو په دود دستور عنعناتو او کلتور باندې به در سره غږېږو. چې نورو قومونو کې به خپلمنځي شخړې رالي او هغوی به په پندو کې مبتلا شو، نو هغوی به بیا په سیند باندې راپورې وتل، نو مرورو ته به یې دا منقلا ویله. نو دغه لار سیده تللې ده تر غاښي کنډو پورې چې ډېر ښکلی او د سکون ځای دی. دوه پچې برې دي، سبخیل او عمرخیل ورته وایي. ښایي سبخیل او عمرخیل بر دي او دې کې درې پچې دي. ښه درې دلته دي، ټول 5 پچې دي. 5 پچې دي په دې مروره کې. کونړ کې چې په هر ځای کې مشکل پیدا کېږي، خو چې ماموند ولا نه دي لکه جرګه نه کېږي، مشکل یې نه حلېږي. نو د ماموند جرګو مرکو خلک دي. تقسیمات چې کوم دی د باجوړ نه شوی، بیا زمونږ 20 کاله به تېرېدل د یې شو، نو بیا به دا خلک به تو هلته او هغه به راته دلته، او دلته به چې څوک هلته به د چا کوټه نه وه، هغه سړی به هلته راته دلته کوټه بیا او ځمکه بیا هغه ته تسلیموله. نور خو د ماموند رواجونه ډېر زیات دي، خو زما دا یو رواج ډېر خوښ دی چې کله زموږ دلته مړی وشي، یعنې دا ډېر یو ښه رواج دی. دوی مېلمانه لکه ښه په عزت باندې دیرو ته ځي، هلته د چا چې څه وس کېږي په خپله اندازه باندې هلته ولې یو څه تیاروي. نو سلامونه مې در واخلئ د پامیر چې وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ. درنو لیدونکو، نن د یوې نوې خپرونې سره تاسې ته راغلی یم. د اسداباد ښار اړوند د منډکول په سیمه کې ولاړ یم او له دې سیند پورې د مرورې ولسوالي ده. نو نن به ځو د ماموندو سیمې مرورې ولسوالۍ ته. هلته به کلي په کلي او کوڅه په کوڅه ګرځو، په تاسې باندې به د کلیوالي ژوند نندارې کوو، همدارنګه د ماموندو په دود دستور عنعناتو او کلتور باندې به در سره غږېږو. تر پای را سره په خپرونه کې پاتې شئ او له دغه کلیوالي او خوندورې خپرونې څخه خوند واخلئ. درنو لیدونکو، نو مرورې ولسوالۍ ته راپورې وتو. دغه د کونړ خونړی سیند دی، د دې نه خوا ته اسداباد ښار دی او دې خوا ته مرورې ولسوالي ده. او هیره دې نه وي چې مرورې ولسوالي یو سرحدي ولسوالۍ ده او د ډیورنډ فرضي کرښه هم دغه ولسوالۍ باندې تېره شوې ده او د باجوړ سره فرضي پوله لري. نو مخکې ځو مرورې ولسوالۍ ته، بېلابېلو کلو ته ځو. هر کلي کې تاسې ته د بېلابېلو خلکو نظریات او د هغوی خبرې اترې شریکوو ستاسې سره. نو تر پای را سره په خپرونه کې پاتې شئ.
مراورې ولسوالۍ د حصاري کلي ته راورسېدو. موږ مخکې یادونه کړې وه دلته ډېر شمېر مامون اوسېږي، خو هیره دې نه وي چې دلته یو څه شمېر سلارزي هم اوسېږي. او څنګ ته مې همدغه د حصاري کلي یو تن ځوان ولاړ دی، ده سره خبرې کوو. ستړی مه شه، په سر کې ښه راغلی. ډېر امن. نوم دې واخله زموږ لیدونکو. زما نوم حسن خان دی، د مراورې ولسوالۍ اوسېدونکی د حصاري د کلي، او موږ د سلارزو د قام نه یو. ښه، دلته په دې کلي کې سلارزي اوسېږي؟ او حصاري موږ کلي. دلته سلارزي شتون لرو. ښه، دا د مراورې ولسوالۍ نورو کلو کې بیا نشته؟ نورو کلو کې نشته دی، او د ماموند او سلارزي چې دی دواړه یو ورونه دي. او یو ورونه دي. یو ورونه دي. نو دا یو قام چې دی دا سلارزي او دا یو قام چې دی ماموند. دواړه وایي د یو نیکه اولاد. یو نیکه اولاد دي. ښه، ډېره ښه ده. دلته تقریبا څومره شمېر سلارزي به اوسېږي دلته دې کلي کې؟ یاره دلته ټول سلارزي دي. ټول به سلارزي داسې تقریبا 50-60 کورونه به وي. انشاءالله ډېر به وي. دیب هم دي. او دیب هم دي. ښه، دا به له پخوا نه هم دلته راغلي؟ دلته به اوسېږي له پخوا نه هم دلته دي. ښه، له پخوا نه هم دلته. یعنې کله چې مامون څه وخت نه اوسېږي هغه وخت نه به سلارزي. او همدا دوه ورونه دي. ما درته ویل چې یو مثالا به درته ویو چې خانزادګان که نه خانان پدري همدا خاني دغې دی، همدغه همدې زمان دي. په سلارزو کې خو بیا نور هم ډېر شمېر قومونه دي. نور هم شته انشاءالله. ښه، دلته پکې بیا کوم قوم ډېر ښود دی سلارزو کې؟ خانزادګان دي؟ دا خانزادګان دي. دا ټول دلته چې کوم دي دا ټول خانزادګان دي؟ او خانزادګان دي. یو خانزادګان دي، دا خانان دي، پدري خانان یو خو خونزاده هغه نه، دا خانزادګان دي. خانزادګان. ډېره ښه ده. او ستاسې دلته د ماموندو سره به راشه درشم ډېره وي؟ انشاءالله خپلوین هم دي ورسره، ډېرې رښتې هم دي. هغه خبره یې هم ورسره شریکه شوې اوس ده. بیخي یو شوي دي. یو شوي دي، خوریان دي، ماماګان دي، ترورزین دي. یو بل سره ډېر دغه خبره ډېرې دغه مو سره هغه د ورورولۍ فضا هم ورورولۍ فضا هم رامنځته کړې. زه ډېره مننه. خدای دې همداسې دوامداره لري ستاسې خپلوین او ورورولي او ستاسې اړیکې. ډېره مننه. کور دې خیر اوسې. مننه، ژوندی اوسې. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. د مراورې ولسوالۍ دوه سرکې یا مارکیټ ته راورسېدو چې دلته ډېر دوکانونه دي، مارکیټ دی، خلک راځي اخیستل خرڅول دلته کوي. ډېری شمېر د مراورې نور اوسېدونکو دغه ځای ته راځي او دلته د خوراک لپاره نور د اړتیا وړ شیان پلوري. نو دلته څنګ ته مې دغه یو ځوان ولاړ دی، دلته دا خپل یو کار یې شروع کړی دی او چپس پکوړې او دا شیان خرڅوي. له ده سره خبرې کوو. په سر کې ستړی مه شه، لږ تېز غږېږه، لږ داسې رامخې ته شه. څنګه کار دې څنګه دی؟ بس کار مې ښه دی. ښه، چپس مپس خرڅېږي؟ او خرڅېږي. الوګان خو نه دي ګران شوي؟ ولې نه؟ ګوتۍ څو تخه دي؟ 160. ښه، مخکې به څو؟ مخکې سور الو 110، 140، خو سپین 160. او سور به څو دی؟ سور به 200 ده. ته به سپین راوړې نو سور مه راوړې، بېکاره راوړې. و بېکار راوړې. ښه، په خپله یې بېکاره. نور څنګه کار مار څنګه دی؟ خلک راځي؟ بازار دې کوم وخت کې ښایي؟ مازدیګر کې، ماسپښین کې، که ماښام؟ مازدیګر کې. ماښام کې نه ښه؟ ماښام کې ښایي. ښه، ډېره ښه. دلته فقط چپس او پکوړې تیارې که نه؟ چپس او پکوړې دي فقط. فقط ورځ کې چې تقریبا څو روپۍ ته پاتې کېږي؟ حساب یې بندی که 300-400 کېږي. 300-400 ټولې کېږي؟ هدې کې به 100-1.5 پاتې کېږي؟ او دا شیان پاتې کېږي. زه ډېره ښه ده، کار دې برکت شه. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ستړی مه شي.
څنګه شکر وضعیت ښه دی برابر دلته خیاط یې لکه چې بالکل ها په پیل کې خو دې ته نوم واخله موږ ته نعمت الله دی بس مارکیټ کې خیاطي کوي مارکیټ کې خیاطي کې څنګه کاروبار څنګه دی شکر الحمدلله ښه برابر دی ها جوړې موړې خلک ډېرې راوړي که نه ان شاء الله بس گزاره کیږي زمونږ کاروبار په وړاندې روان ها او جوړه څو روپۍ ګڼډي 300 روپۍ ها 300 روپۍ ډېرې دي بس دا ډېر دی خو کار ان شاء الله ښه کار به ښه که نه ښه دی او کار هم ښه دی ها ها د مراورې ولسوالۍ کوز مارکیټ دی که نه ها نو کار به ښه په تسلیت سره ان کېږي شاء الله ښه په ذمهوارۍ سره ها ها تقریبا ورځ کې دغه درسه دي کاریګر درسه دي 2 کاریګر راسره شته ورځ کې به څو جوړې ګڼډئ بس اوس حالات داسې دي چې سیزن نه دی ها بس کاریګر هم دا د کور خرچه مرچه وباسي زمونږ هم کې شکر الحمدلله گزاره کېږي یوه دوه جوړې یو کاریګر ها دا بس مطلب چې دوه غنډې شپږ جوړې شو څلور پنځه جوړې برابر زه دا غټه خبره ده ډېر شی دی شکر ها ها نور ژوند خو په خیر روان دی ستاسو خوښي وي شکر دی خیر اوسې ډېره مننه زه کاروبار دی بس په خیر اوس کور ودان درنو لیدونکو نو د مراورې ولسوالۍ د مارکیټ کلي یو څو مشران مې څنګ ته ولاړ دي له دوی سره به د مراورې ولسوالۍ د قومونو باره کې به معلومات واخلو ته په پیل کې ستړی مه شې خیر اوسې مننه ستاسو ډېره مننه ستاسو راتګ نه چې زموږ ولسوالۍ ته راغلئ زموږ د ولسوالۍ د مراورې ولسوالۍ د حال احوال نه زموږ غږ خلکو ته راکوئ دا رسول مهرباني ډېره مننه په سر کې که د نوم واخلي زموږ لیدونکي زما نوم عبدالواحد دی او د مراورې ولسوالۍ د لر کلي اوسېدونکی چې پیلي ایسار راکې کور لرونکی په مراورې ولسوالۍ کې یو بل یو داسې تړه ده چې په نورو ځایونو کې نشته دی او چې هغه څوک چې د مراورې ولسوالۍ اوسېدونکی نه وي او د بل قوم نه مامون نه وي دلته وایي ځمکه نشي اخیستی دا د مامون د مشرانو دا فیصله کړې ده د نورو قومونو په مشوره باندې چې مثال پخوا باندې بیا که ستاسې فکر نو د مامون ته بیا د امن کور بیا و د امن کور بیا ورته بیا و نو کله چې نورو قومونو کې به خپلمنځي شخړې رالي او هغوی به په پرنو کې مبتلا شول نو هغوی به بیا په سیند باندې راپورې وتل نو مراورې ته بیا د امن قلا ویله په دې خاطر باندې د مراورې مشرانو دا پرېکړه کړې ده چې یاره او زمونږ د مامون په خاوره کې به د کډوالۍ ژوند لکه نور څوک شي تېرولی خو لکه دایمي ځای نشي دغه کولی نشي اخیستلی او لکه پدري ځای نشي بیا راکولی کالونه مخکې هم دلته د بارانو ولسوالو خلک لکه دایمي ځای نه دی پیدا کړی پخوانۍ تړه ده لکه د پخوا نه ده خو بیا دا 15 کاله مخکې چې کومه تړه کېښوسته ده نو په دې خاطر باندې چې دلته څوک په د خورۍ په نوم باندې راننوتلی وو څوک مثال د ماما په نوم باندې راننوتلی وو چا وایي چې ما خور له ځمکه ورکړله چا وایي چې ما ماما له ځمکه ورکړله نو په دې خاطر باندې دغه تړه نور هم راټینګه کړه چې دا تړه زموږ راټینګه شي او دا باندې باندې د خلکو دغه شي روسه به دغه تړه ټینګه انشاءالله او که څوک داسې چل وکړي چې مثلا ځمکه په بارایي کس خرڅه کړي بیا هغې ته څه سیستم لرئ نو د هغې سیستم خو داسې ده چې دا خو مشرانو پرېکړه کړې ده چې هغې به داسې کېږي چې د هغې به 100,000 افغانۍ جرمانه هم ورکوي او هغه څوک چې دیره کړی دی نو هغې نه به هغه ځمکه په هغه قیمت باندې بیرته اخلي او هغه به بېرته دغه کېږي دا عجیبه یعنې د کډوالۍ په شکل باندې وخت شي تېرولی خو لکه د خریدارۍ په شکل باندې وخت نشي تېرولی نشي اخیستلی ډېره مننه چې لیدونکو ته دې مفصل معلومات ورکړل کور دې ودان ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه درنو لیدونکو نو له مارکیټ نه هم راووتو او دغه زه چې کومه سیمه کې ولاړ یم دې ته ګډ بابا وایي چې دغه دې خوا د لار تللې ده دا د سیرۍ کلي لر کلي ډبونه بچ او ان تر شلتن ولسوالۍ پورې رسیږي او دغه لار چې بیا دا د مراورې ولسوالۍ دره په دې لار پرته ده چې د غاښې کنډو سیمه تاسې به ډېر نوم اورېدلی موږ به تکلیفونه مو واچو ډېر ښکلی خوندور او د سکون ځای دی اول ته بیا نو د ډیورن فرضي کرښه هم ده د غاښې کنډو باندې بیا خواته باجوړ دی او دې خواته د مراورې ولسوالي ده نو دغه لار سیده تللې ده تر غاښې کنډو پورې
چې ډېر ښکلی او د سکون ځای دی. او دغه ساحې کلیپونه هم درته چې موږ داسې ځو په دې لار باندې د مراورې ولسوالۍ کلو ته لومړی سیرۍ ته ځو، ورپسې نورو کلو ته ځو او د هغه ځای د سیمې له خلکو سره خبرې کوو. وضعیت دې ښه دی؟ دوکان خو ستا دی که نه؟ او نوم دې لومړی زموږ لیدونکو ته واخله. نوم مې سلیمان دی، د مراورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د برکلي. نو دوکان دې خپل دی؟ څنګه کاروبار څنګه؟ خپله دوکان خو کرایي دی. سودا چې خپله یې بس دوکان خپلې که نه؟ او چې در سره دي دوکان کې دا خو ماشاءالله هر شی شته که نه؟ او شکر دی بس چې څه وغواړو داسې ملاویږي انشاءالله. او نور کاروبار ښه دی؟ په خیر دی؟ انشاءالله ښه برابر. ډېره ښه ده. او دا راته ووایه چې د سیرۍ کلي کې کوم قومونه اوسېږي؟ داسې قومونه ډېر دي، قومونه په مراوره کې ډېر دي، خو همدلته پکې کوم دي؟ هم د سیرۍ کلي چې کوم دی بیا یوسفخیل ډېر دی، عمرخیل دواړه دی، دغه کوي دوه قومونه دي، یوسفخیل دی عمرخیل. دا دواړه په دې کلي کې اوسېږي. ډېره ښه ده. او دا ساحه د ګجر د مارکیټ په نوم مشهور ده. او د ګجر د مارکیټ. سیرۍ کلي ګجر مارکیټ ده نه؟ او دلته په دې کلي کې دغه دوه قومونه اوسېږي. که دغه ډېر دی، خو لکه سیرۍ کلي کې دا دوه قومونه سیرۍ کلي نور به په نورو ساحو کې؟ نور د لرې کلي کې بیا خپل قومونه دغه دي، داسې شپږ قومونه دي که نه، خو لکه سیرۍ کلي کې دا دوه قومونه دي. ډېره ښه ده. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، عزتمن اوسئ. لیدونکو نو د سیرۍ کلي څخه راووتو او لر کلي ته په رسېدو یو د لارې په نیمایي کې یو. دلته یو دوکاندار کلیوالي دوکاندار سره خبرې کوو. څنګه یې؟ وضعیت ښه دی؟ خیر قراري ده؟ لومړی خو دې زموږ لیدونکو ته نوم واخله. زما نوم محمد ولي دی، د مراورې ولسوالۍ د لرکلي اوسېدونکی. ښه. دوکان خو دې خپل دی که نه؟ دوکان مې خپل دی. ماشاءالله. دوکان خو دې ماشاءالله ډک دی. څنګه چې در سره پکې میلاویږي؟ زمونږ سره خو دلته دا غوښه میلاویږي، دغه چرګان میلاویږي، دغه سبزي ده، مشروبات دي. غوښه هم ورسره خرڅوي؟ غوښه هم راسره ده، او دغه سبزي ده، نور شیان میان دي دغه. څنګه دوکانداري څنګه ده؟ الحمدلله ښه انشاءالله. بس تر دې ښه روانه. ډېره ښه ده. او دلته د ستا دوکان چې کومه ساحه کې دی دې کلي ته څه نوم وایي؟ سیرۍ پورې مربوط دی که لر کلي؟ دا د لر کلي مربوط دی. سیرۍ دا هغه ځګین کې چې دغه بوټپیر دی، دغې نه پورته دغه برکلی دی، دا لر کلی دی. دغې نه دا سیرۍ او دغه برید دی؟ دغه برید دی، او همدغه سړک چې ګرځېدلی دی پورته دغې ته برکلی وایي. دا ستا دوکان چې دی دا په لر کلي؟ دا په لر کلي کې دی. ډېره ښه. نور دوکانداري دې څنګه ده؟ الحمدلله ښه ده، بس ساعت دې تېرېږي. ډېره ښه ده. نو زه خدای دې دوکانداري همداسې ښه لره، کور دې ودان. ډېره مننه. څه شی اخلې ته؟
دلته وګوره دا والې څه شی اخلي ها څونه اخلي یو کیلو روپۍ دې راوړي روپۍ دې راوړي قرض یې وړي ها نو کلیوالي دکاندارۍ کې خدا شي که نه قرض بیا هم ستړي مه شئ د مراورې ولسوالۍ اړوند د لرکلي سیمې ته راغلو دلته مې دغه ډېر درانه او قدردان مشران څنګ ته ولاړ دي نو له یو سره خبرې کوو په سر کې تاسې ته ستړي مه شو خیر راغلی مننه خوشحاله اوسئ خیر راغلی دلته زموږ کلي ته ډېره زیاته مننه کور ودان نو په سر کې که زموږ لیدونکو ته خپل نوم محترم واخلي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې عبدالبصیر دی او د دې لرکلي اوسېدونکی یم ډېر ښه همدلته همدې کلي کې اوسېږي مدیر صاحب دا راته وویل چې عمومي د مراورې ولسوالۍ د ځوانان په کومو کارونو باندې بوخت دي خو اوس دا خو اوس داسې د حالات تاسو هم پوهېږئ زیاتره بېروزګاره دي ځوانان دي که سپین ږیري دي که ټول دي حالات داسې راغلي دي چې یعنې کاروبار څه شی نشته دی نو که چېرته په بازار کې چې یو څه شی پیدا شي ټرالۍ چلېدل پیدا شي دیړي پیدا شي هغه هم ډېره په مشکله باندې ده نو کارونه نشته دی ټول بېروزګاره دي بیچارهګان او بس تاسو یینئ به دي که څوک یې ښکته او پورته ګرځي کاروبار داسې نشته دی مننه مدیر صاحب مامون په میلمه پالنې باندې ډېر مشهور دي داسې یو رواج راته ستاسې وي او چې په نورو ځایونو کې نه یي او دلته یي نو دلته خو زه به ته دا یو ښه رواج وي نو مامون دی لکه نور خو د مامون رواجونه ډېر زیات دي خو زما دا یو رواج ډېر خوښ دی چې کله زموږ دلته مړی وشي یعنې دا یې ډېر یو ښه رواج دی دی میلمانه لکه ښه په عزت باندې دیرو ته وي هلته د چا چې څه وس کېږي په خپله اندازه باندې هلته ولې یو څه تیاری نو د کله چې مړی وشي یعنې د میلمه ډېر قدر پکې کېږي دا په نورو په دې ټول کونړ کې لکه دا ترتیب نشي څنګه ګاونډیان د مړي د کاله نه میلمانه دی لکه ګاونډیان دي دا کور والا بیخي د مړي نه خبرېږي نه چې یاره په ما باندې تکلیف ډېر دی که لږ دی ځکه خلکو ته ټول ولاړ او میلمانه هم هغوی به وي وزرکۍ هم هغوی دلته بیا چای هم راوړي هغوی دپاره نو ښه ترتیب زما په فکر باندې دغه ښه ترتیب ډېره ښه ده نو دا خو واقعا هم ډېر ښه ترتیب دی مدیر صاحب یو بل څه راته وي د مامون د څه شی ډېر مشهور دي داسې په خوراک یا په نورو هره برخه کې چې شی یاره په خوراک کې خو داسې شودو چای دی شودو چای مشهور دی دا د مامون د مشهور چای دی او یعنې په کونړ کې که ته زه ووایم چې د مامون د مشهور چې دی دا د مامون د جرګې دي یعنې هر علاقه کې چې د کونړ کې چې په هر ځای کې مشکل پیدا کېږي خو چې مامون ولا نه دی لکه جرګه نه کېږي مشکل یې نه حلېږي نو د مامون جرګو مرکو خلک دي ډېره ښه ده او مدیر صاحب یو خبره بله دلته د مامون یو تړه بل هم ده چې بارایي سړي ته دلته دوی ځمکه نه ورکوي که نه نو دغې باره کې کله کې خبرې وکړي دا داسې دا خو زمونږ د دې ټول مامون د تړه ده او دا په دې خاطر باندې ده چې مونږ ټول یو شان غریب خلک یو ورون یو یعنې په دې کې د دې ولسوالۍ کې بار څوک نشته دی که د دې خو سیند نه راپورې وتلي نو ټول یو خلک دی یو قوم دی نو په دې کې مونږ سره د بل ځای سړی کار ځکه نه کېږي
چې که زموږ زنانه مثلا یو چا ګرځي په دې لاره باندې ځي ټول یو شان یو د بل سره د دوی رشتې دي نو که د بل ځای سره راشي بیا اوس موږ ډېر په تکلیف کېږو بله خبره پکې دا ده موږ چې دا خلک بند کړي دي نو موږ غریب خلک یو چې بل سړی راشي دلته هغه به خامخا سرمایه‌داره به بیا د هغوی سره زموږ یعنې اندا کور دی زموږ مثلا دې کور ته پاسه هغه راځي به دې څنګه کور دوه چته درې چته کور جوړوي بیا دلته زما ژوند ډېر ګران دی نو ډېر مشکلات دي د دې معمولو کې دا څه سوچ کړی فکر یې کړی آینده لپاره ډېر ښه دی ډېره ښه بعضې اکثره خلک په دې خبره پوهېږي چې مامون بارایي سړي د ځمکه نه ورکوي خو په فلسفه نه پوهېږي چې دلته په دې کې څه فلسفه ده څه دلایل دي ډېره مننه مدیر صاحب ډېر ښه او غوره معلومات دي لیدونکو ته وړاندې کړه کور دې ودان الله دې خیر درکړي ډېره زیاته مننه بندې اوسه د مسافرو په کندي کې آتیش قومونه دي آتیش قومونه دي بیا د دې سلسله چې کومه ده د باجوړه پورې دغه شوې ده رسېدلې ده داسې مثال د چنار او د ریدم او پیتاو او دغه ملکونو کې دي اوس په دې کندي کې اوس یو د خلوزۍ کندی دی هغه کې بل څوک ځمکه نشي اخیستی دی هغه ځانله پوره دی یو قوم دی زمونږ په دې کندیو کې د دوه د مسخیل کندي دي په دې کې ځمکه شي اخیستېدلی ځکه چې کنډویان دې ته وایي نو داسې ده چې مثال دغه دوه قومه دا درې قومه چې کوم دي نو دیو کې به دغه کې بیا په حساب باندې 20 جغه ځمکه دلته لري 20 هلته لري 15 جغه ځمکه لري او په دې جغونو کې دا یې بیل به تقسیمات کړی دی او د دې سلسله چې کومه ده د سرکانو پورې رسېدلې ده او د بچي د دې ډاګه پورې دې رسېدلې ده زمونږ دغه غیر دغه خلک دی نو او د ټوله مروره کې حاجي صاحب څو پچې مامون اوسېږي 15 پچې دي ما خو ته ویل چې 2 پچې برې دي سبخیل او عمرخیل ورته وایي ښایي سبخیل او عمرخیل بر دي او دې کې 3 پچې دي درې دلته دي ټول 15 پچې دي 15 پچې دي په دې مروره کې او د دې نه د خوړ نه هغې غاړه دغه مروره ده هلته بیا د 2 پچو نه هغه خلک ډېر دی پر هغو له بېل ورځئ او دلته خو سلارزي مو اوسېږي که نه سلارزي د خوړ نه هغې غاړه دی لږ شان حصاره کې دی یوه ټوټه ده او دلته حاجي صاحب دا قومونه کوم چې دلته اوسېږي د همدوی نوره برخه باجوړ کې هم شته باجوړ کې پټی د ځینو پاتې دی د ځینو راوښتی دی او د ځینو دغه ځای نه دا تقسیمات چې کوم دی د باجوړ نه شوی بیا زمونږ 20 کاله به تېرېدل د یې شو نو بیا به دا خلک به تو هلته او هغه به راتله دلته او دلته به چې څوک هلته به د چا کوټه نه وه هغه سړی به دلته راتلو ته کوټه بیا او ځمکه بیا هغه ته تسلیموله زمونږ دغه کیسه وه اوس یې ورو شو یې شروع شو ناست شو او یېش وخت څومره وخت مخکې ختم شوی دا د یېش وخت دې به 6 کاله شوي هغه خو بس تا نه یادېږي نه زما نه یادېږي ډېره مننه حاجي صاحب ډېره مننه
درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مشئ او راغلو د مرورې ولسوالۍ اړوند د ادمخیلو چم ته. نو دې ته به ادمخیلو چم په دې خاطر وایي زما چې څومره فکر دی په دې ساحه به ټول ادمخیل اوسېږي. څنګ ته مې یو ځوان ولاړ دی د سره یو څو خبرې کوو ستړی مه شئ. مننه ژوندی نوم دې په سر کې واخله لیدونکو ته. نوم مې حنظله دی او د ادمخیلو د کلي اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. حنظله په څه کارونو بوخت دی؟ ولا زه خو فی الحال وروره محصل یم او انجینري پوهنتون کې پوهنځي کې یم. او کوم ولایت کې؟ ننګرهار کې یم. ننګرهار کې انجینري لولې. ښه ډېره ښه ده. نو څنګه د کلي ته چې ادمخیلو چم وایي ټول پکې لکه چې ادمخیل اوسېږي که نه؟ او ادمخیلو دا دغه پکې زیات دی، ظرفیت پکې د دې زیات دی نسبتا نورو ته. نور پکې کم قومونه اوسېږي؟ خلوزیان هم پکې اوسېږي یو څه اندازه او همدغه منارخیل پکې یو دوه درې کورې دي. نور ټول دغه دي دا نور ټول ادمخیل. نور ټول ادمخیل. ښه زه ډېره ښه ده. نور دلته تاسې داسې کوم رواجونه لرئ مرور ولسوالۍ کې چې نور خلک یې نه لري داسې څه ته زده دي؟ ولا رواجونه خو همدغه د ودونو رواجونه چې دي که نه دې کې همداسې رواجونه شته دی چې موږ یې لرو نور قومونه هغسې لکه څه شی؟ لکه اوس فی الحال دلته چې زموږ ډوډۍ راوتې ده که نه اکثره ځایونو کې نشته خو دلته شته دی پروګرام شته دی او اکثره ځایونو کې نه مروره کې شته. مروره کې شته دی اوس رواج شوې ده. زه ډېره ښه ده. ډېره مننه کور ودان. غوږ مې ورته کېښودو کاروانه نه غږېږي خپ ولاړ دي چنارونه او نخترې د وطن. درنو لیدونکو نو مونږه د مرورې ولسوالۍ د چنارانو سیمو ته راغلو. دلته څو چناره نورو اوس فقط دغه یو پاتې دی او هغه یو هم مخکې به د دې چنار لاندې دیره وه او اوجره وه او دلته به خلک کېناسته ډېر ډله خلک به راتله. ما اوس د دغې لاندې هېڅوک هم نشته او دغه یو څه خپه ولاړ دی. نو لیدونکو دا چنار هم پخوانی مزه نشته دی تاسې کتلی شئ. نو هغه ساحل صاحب وایي چې دا څه چل شوی دی زما د ښار په ماښامونو. رښتیا هم د ښار په ماښامونو څه چل شوی دی. نو موږ د چنارانو د سیمو پورې راغلو لیدونکو او دې خواته بیا بچی دی او دې طرف ته بیا دا لاره اسداباد ښار ته تللی. نو مروره ولسوالۍ ډېره لویه ده. مونږ یې په ټوله ولسوالۍ باندې نشو ګرځېدلی په یو خپرونه کې. انشاءالله چې په نورو خپرونو کې به بیا په نورو ساحو باندې ګرځو. دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې مرورې ولسوالۍ په کلتور، رواجونو، تړو، قومونو باندې درته وغږېدلو، کلي په کلي وګرځېدو. یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ. Thank you.